هغه که د پښتو فیسبوک لیدونکو او بالخصوص د افغانستان د کرکټ مینوالو او د کرکټ مینوالو سلامونه. دا وارې مو د افغانستان د کرکټ په یو بل غواړو در سره خبرې وکړو او رضا خان کاکا مو مېلمه کړی دی. څوک چې د افغانستان کرکټ تعقیبوي، د افغانستان د کرکټ لوبې ګوري، نو رضا خان کاکا خامخا پېژني. دی د افغانستان د کرکټ ډېر سرسخت مینوال دی. موږ او تاسو پوهېږو چې د ځینې نور هېوادونه هم په نړۍ کې د کرکټ ډېر قوي مینوال لري. هند لري، د چودري په نامه یو هلکی دی چې هره لوبه کې د هند هغه د خپل هېواد بیرغ لګوي او رپوي، او همدغه راز پاکستان هم دغسې یو مینوال لري. له نیکه مرغه افغانستان هم لري. رضا خان کاکا را سره له افغانستان د سکایپ له لارې مېلمه دی. اول خو درته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه رضا خان کاکا چې موږ ته مو وخت راکړ او مرکې ته راغلی. رضا خان کاکا راځئ له همدې راپیل کړی راته چې دا د کرکټ سره مو مینه څنګه پیدا شوه؟ مو د افغانستان سره مینه د کرکټ سره مینه نه لرله. موږ به د پاکستان سپین ږیري چې ولې چې هغه دغه بیرغ رپوه او موږ به وایو چې خدای کاش چې موږ د افغانستان ټیم وای. او داسې وایي چې زه په اماراتو کې غاړه ټیکادور وم. ټیکادور بیا یو فاطمه محمد په نوم یو کس و چې هغه د خوست ولایت و. بیا ما ته راغی، ما به د جامې ورسره کړي، د به موټر کار کوي، هغه به ټیکې به کړی، ما به د ټیکې وې، ما سره جامه کړی کرکټ. ما ورته چې مې خو مېرو د ورځ د خلک مجلده بعضې په پاکستان ویروړل، بعضې په هندوستان ویروړل، د افغانستان خلک شرطونه پرې ساکړي. ما به دا تللی ونی څه خدای واده د داسې پڼ دي. ما چې مې خو هېڅ شی نه و د افغانستان. په داسې یوه ورځ وه چې هغه فاطمه محمد ما ته زنګ وویل چې بابا خبر چې د افغانستان ټیم راغلی دی، راشه چې دوبۍ ته ابوظبۍ ته دې وارومه. بیا ابوظبۍ ته چې واروړو، هانس صاحب هغه ځای کې لوبه شروع شوه، لوبه موږ وګټله. وایي ما سره وړوکی غوندې بیرغ راسره و، هغه بیرغ مې رپوه، د خلکو منځ کې ګردي موال. نو خلکو موږ چې خپل ټیم ولید او بېرته راغلو هغه ته شارجې ته راغلو. دا د شارجه کې چې اټکاله کړې وه، اټکالې په واره شارجې ته راغلو هانس صاحب. یعنې ستاسو مینه له هغه وروسته پیدا شو چې تاسو د نورو هیوادونو مینوال ولیدل چې د خپل هیواد ننګه کوي، میدان ته ځي، د خپل هیواد بیرغونه رپوي. تاسو سره مینه پیدا شو. او اول ځل مو چې د افغانستان د کرکټ لوبه ولیدل هغه په ابوظبي کې وه. اول په ابوظبي کې وه. بېرته ما یو بیرغ پیدا کړ، بیرغونه پیدا کړل، ستر بیرغونه چې هغه موږ رپول. خلکو په میډیا پر ضد ما نه مې پوښتنې کړې او ډېر سوال پیدا شوی چې دا بابا ولې تا دومره کوې. ما ته به چې منډېس جان کوي چې بابا چېرته یې، ما به ورته وایي چې زه مریض یم، زه په میدان کې وم. ډېرې لوبې په هغه ځای کې چې موږ د دې سره لوبې لرلې د نورو دولتو سره. زه په میدان کې دې سره خپل بیرغ ورسره ورپوم، به د خلکو ته به دا زهر یې ورکوم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ هر څه ته معلوم وي، هر څوک یې کسي نړۍ کسي او ټول خلک ته معلومات کېده چې دا د افغانستان ټیم دی چې د بابا ورسره دی او د خپل ټیم سپورټ کوي. نو تاسو په یو ډول هم د افغانستان د ملي ټیم تشویق ته تللی او هم غوښتو چې خلکو ته وښایي چې افغانان څومره له کرکټ سره مینه لري. دې کې شک نشته تاسو په خپلو خبرو کې دوه درې واریات کې تاسو ته خلک وویل چې بابا چېرته دی، بابا چېرته دی. یعنې د عمر په لحاظ به یې درته بابا ویلي وي. په کور کې د کور غړي ملګري دوستان درته نه وي چې رضا خان کاکا قرار په کور کې کېنه تلویزیون د لارې کرکټ وګوره، ولې میدان ته ځي؟ نو داسې دی د هانس صاحب یو شوق دی چې د رنګه بیرغ ما په لاس کې نه وي لکه عسکر شه چې توپاک نه وي. دا ومنه چې زه په خپله هر ځای ته چې وم، ما د خپل عسکر چې چېرته ځم ته مسرکسونه خوري، د خپل عسکر مسره خلطه کې سره یې پسې ویې چې ما مسرکسونه خوري لکه د عسکر شه چې توپاک نه وي. خپل درې رنګې بیرغ سره ما د زړه د خوشحالي پیدا کوي چې په هر ځای کې زه وګورم. نن دغه دفتر ته راغلم، یو بیرغ نه و کې ما چې تاسو ته دفتر جوړ کړی دی، یو بیرغ هم دې پکې لیکلی دا تاسو زه په ډلۍ کې راوړم بیرغ. نو په هر ځای کې هغه وي هانس صاحب. نو خلک مو تشویقوي او موږ به خلک تشویقوو، ولس ته به یو غږ رسوو. دا د تاسو خدای برکت دی، د تاسې برکت دی چې دغه موږ ته د کومې انرژي راکړې ده چې دغه موږ خلکو پېژندلي یو او خلک ګوري او خلک موږ سره پوښتنې کوي. ډیره مننه رضا خان کاکا. تاسو خپله وویل چې تاسو د وطن سره شوق دی، ملي بیرغ سره مو شوق دی. که دغه ټولې خبرې راټولې کړو، دا د ژوند مصروفیتونه، میدان ته تلل، افغانستان بیرغ اخیستل، د خلکو په منځ کې ګرمي وي، هوا ګرمه وي، تل ته درېږي، بیرغ رپوي، دا ټولې خبرې که راټولې کړو، دا تاسو ته څومره ارزښت لري، څومره معنا لري چې تاسو په میدان کې ولاړ یاست او خپل د وطن بیرغ رپوئ هلته؟ دا ومنه چې زه په خپل لاس کې په ځان نه په ګرمۍ پوهېږم، نه په تنده پوهېږم، نه په هغه پوهېږم چې زه خپل بیرغ راسره وي چې هر کله یې چکا ووایي، جګ یې داسې جګرخونه سندره وکړي، د افغانستان د درد سندره وکړي او جګ شم بیرغ ورپوم، یا شپږیزه ووایي یا څلوریزه ووایي. نو د دې خلک چې په دغه میدان کې چې وو، نو ما ته ډېره انرژي کوي، ټول خلک موږ تشویقوي چې هغه ذکر شي بابا په تګه بنوي، بابا لوس کې اوپر تنولي یا انرژي نولي لوس کې دیوان سي بابا تګه بنوي. زه ته چې نه نو د تګه کېږم نه، هر وخت کې چې هغه خپل کسو چې د ټیم نه سپورټ کوو، د خپل بیرغ ته په خپل لینډ کې ورته ولاړ وو، هغه کې خلک مترجم سلکشن وکړي او ډېر خلک موږ سپورټ کوي په هغه ځای کې.
موږ د ستارلین اروند تا انجنیر عارف چې د دوبۍ کې ملو ده دا ومنه چې $12,000 دربوت کړي دي په درهم دربوت کړي دي د مړی کړي د میدان ته مترولې د خلکو سپورټ کړي دي خلکو خپل بیا څلور خپل موږ د تشکیل لپاره دا پلان کړی و. بله داسې کومه لوبه شوې ده چې د افغانستان لوبه بایللې وي او تاسو بیرغ په لاس کې وي او تاسو هم خفه شوي یاست او هم بیرغ په لاس کې دی او زړه مو ډېر مات شوی وي، داسې کومه لوبه مو یاده ده درته چې افغانستان بایللې وي؟ ما چې کومه لوبه چې بوی کې زه ته خوشاله یم چې هغه وایي ګټي ته خوشاله یم دا چې موږ افغانستان هیڅ نه پیژنو. شکر الحمدلله اوس د ګرسګل د مالنګ د ولمې چې رشید خان نبی خان هغه سلامي خدای دې مجيب او صدران او رحمت شاه او احمد وس ډیر نمونه دي ماشاءالله. او کې ډول نمونه دغه نمونه خلک په افغانستان کې په ټول دنیا کې دا چالي اوس او خلک مینه ورکوي او خلک کې موږ شکر الحمدلله په دانه کرکټ بوی کو موږ ځوانانو ته دا یې چې تاسو په دمه یې بوی دا چانس لوبي دي هانسب د چانس لوبي دي دا ټول چې موږ کتلای بیا خو هیڅ شي غنو بده چې بوی کې تشویق لغوار تشویق بوی کې نه په ګټه کې خاص لا کور کې چې ګټه کې کسړای که پیسې نه ګټي بیا هیڅ نه. رضا خان کا ډیر مننه. دا راته وایي کومه لوبه افغانستان چې ګټلې ده تاسو مثلا په کومه لوبه باندې ډیر خوشحال شوي یاست چې هو دغه لوبه واو باید افغانستان ګټلې وای او تاسو نه هېریږي هغه شی به؟ یوه لوبه وه چې د ایرلینډ سره وکړې چا سره واخلې ماته د تاریخ زه بېتعلیمه یم هانس صاحب رښتیا خبره چې زه ډېر کوشش کوم چې تعلیم ما لرلی ما نه ډېرې دغه یوه سره ټکی په درمخته کوم چې رسنۍ پوښتنه کوي ما ته وایي چې بابا انګلیس دی ورته نو انګلیس بیا په اردو کې مانه پوښتنې کېږي. نو هر کله لوبه چې شوه هله د څلور رنځه پاتې وای یو بال پاتې و هر کله ووته د میدان وڅښه چې ووته ما ته یو کس وویل چې بابا چې هغه ته شته دغه خلطه ته شته مو چې څه کوي دا چاپانه پې واچوو د بیرغ پې واچوو مو چې والې دومره بېمانه یي چې هغه د کافر دی موږ مسلمان یو الحمدلله دم نوستو دم ته مو پیسې ورشلې سلګونو کا 200 ولاکه په دا پیدلم تروس ولاکه مونږ چې ډول وایي چې په کوز موکړه ورتي شو خو چې هر کله یې بال وویه شپږیزه شوه نو موږ د سترګو نه وښیتالی شو یان صاحب سترګو نه وښیتالی شوې چې شکر د الحمدلله بیا خلکو زنګونه توال ما ته ویل چې بابا څه وشو ما ته چې داسې کې زه ګرځم مو برېتونه بیا جوړګۍ نه خوړه او ته مو چې زه داسې کې چې ګرځم دی بیا مو ته تکیه کېدای شي د رنګه بیرغ ته هغه په منځ کې لا اله الا محمد رسول الله لیکلي دي هغه ته هېڅوک نشي تکیه کېدای ټول نړۍ نشي تکیه کېدای. یعنی دا لوبه افغانستان تقریبا د سعادت کې و چې کېدای شوه لوبه یې بایللې وای خو تاسو ولته ودرېدئ یعنې له هرې سختۍ وروسته اساني وي. ښه د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې د کومو لوبغاړو سره تاسو پیژنئ او یا کوم لوبغاړي تاسو په خپله شخصي پیژنئ چې راشه درشه ولري کله ناکله مو احوال واخلي میدان ته چې ځئ درسره راشي خبرې وکړي تشویق دې کړي او درته ووایي چې ډېره مننه چې تاسو راځئ د وطن بیرغ رپوئ او موږ تشویقوئ؟ په ټولو کې هانس صاحب موږ ته په نړۍ کې ټول خلک مانه پوښتنې کوي لکه ډېر ژورنالستان پوښتنې کوي خلک پوښتنې کوي هغه ته یایي چې تا ته د لوبغاړو کې کومې خوند درکوي زه ورته وایم چې موږ درې رنګه بیرغ کومه ښکلې ټوټه ده هغه وایي چې دا خو ټولې ښکلې دي د افغانستان لوبغاړي چې دي ټول ښکلي دي ټول موږ ته مینه درکوي داسې سړی نشته چې هغه په کرکټ بورډ کې زه ورشم چې هغه مامورین دی مامورین ته خپله مینه درکوي هانس صاحب هغه لوبغاړي په هر ځای کې وي که په هند کې وي که په هر ځای کې چې په هوټل کې ما ته ځان ته کمره ورکړې وي او دوی ته ځان ته کمره ورکړې موټر یې ورکړی وي هغه ځای کې ډریور یې ورکړی وي ښه په مینه ښه په محبت سره خپل بیرغونه سره یې موټر د بیرغو ډک وي. زما زه چې څومره پوهېږم تاسو په خوست او په کابل کې اوسېږئ کله نه کله چې بازار کې ګرځېږئ راګرځئ سودا پسې وځئ یا کورنۍ سره د باندې وځئ او یا مجلس کې کښېنئ ځوانان او خلک د کرکټ مینوال مو پیژني راځي درته درنه پوښتنې کوي د کرکټ کیسې در سره کوي عکسونه در سره اخلي له دې پلوه خو به په تکلیف نه او یا نه کومه خبره نشته بس هر څوک خپل کار کوي. دا مینه نه هانس صاحب ما لوبغاړو ته وایم چې تاسې دغه په دور وتلې مچي تو پرېږدي موټر ډریور تو پرېږدي ولاړ افغانستان ته دا وکړي چې خدای بری ورکړي په څمکنۍ ولسوالۍ کې یوه ښځه وایي یو طالب ورغی ماشوم و الله سره په ورکړي چې دا وکړ نه په دې چې څه چې خدای افغانستان ته بری ورکړي نو دا زه د لوبغاړو ته وایم تاسو وسداريږئ په غځای کې زه هیڅ چا نه انکور نه کوم ماشومان وي ما سره شي اکثر سو خالي ځوانان وي ما سره څونه خالي ډېر دې موږ د خپل راځنه موږ خالي چې دی کوي یعنی په یو ډول نه یو ډول اوس تر پخوا ډېر مشهور شوي یاست او خلک به ډېر غواړي تاسو سره وویني کینی پاسېږي.
نو خلک ډېره مینه لري ډېر ولس مینه دا ونه چې کوټې لرغلي دي بل نه لرغلي ماته چې بابا تاسو ډېر نظر کړی ډېر کریم غوړي دي موږ سره بچو خپل نو تم دې درغه تاکسون اصله دې زر خوري دا تل خوري درغه د سره مقصد وسانولي کوم بیرغ وسکاټو په غوړه کې وی کا غو په غوړه کې وی دا چپانو په غوړه کې کا چپانو د په یو پات کې دا چپانو غنه شړای او منګلزیره کې شړای وته یي یو پات کې شړای غنه او په یو پات کې د وسکاټو غنه ما نو خاطر سم غوښتل انسیا او په خپل مو کرکټ کړی دی په خپل وخت کې په ځوانۍ کې یا تاسو وخت کې په افغانستان کې هغه وخت کې کرکټ دومره مشهور نه و والله کا ما نه دی کړی په دام نه کړی ما بچی ته لیدي چې بچی تعلیم وکړه تعلیم پانتون خپل شوی دی ما د کرکټ لوب تعلیم دی غوښتلی په بولېټو کې چې سم د کرکټ یو داسې شای دی چې هغه یو سولر ولی په افغانستان کې هر ځای کې چې د هرات نرچی په کوبل کې جنگي دي کوبل نرچی په خوست کې جنگي لوبي کې په هغه کې جنگي د دې چارواکو ته وايي ما چې دا کرکټ چې دا د سولر یو غاګ دی په نړۍ کې په نور دولتونو کې جنگي کې بار دولت کې چې پاکستان سره صاحب درته موږ میچونه دي یو ګوس راغی موږ چې هغه د موږ غوس موږ لوبي دي ان شاء الله خلکو رسونه دي هغه د اوسه خلک پیغام ورکړي چې بابا څنګه بشي زه به تل دې ان شاء الله ګټو به دا غاګ په ټول خلکو ترسو د ولست به د ولست ډیر تاجوي د مینانو کې او کوم هیوادونو ته تر اوسه تللی از د افغانستان د کرکټ د تشویق لپاره زه امارات ته لوړ یم انت د څلور لوړ یم انت هندستان د څلور لوړ یم خو هغه اسماعیل صاحب اسماعیل بیاخیل ماته ورکړې $15,000 په تجارت به را کړې و چې د هندستان لندن کې لوبې چې ویغه په یو نه شپه د بدبختانه ماته ویزا ونشوه او شبیر ته بیا راغله نو اوس د کورونا ماحول د نندارچیان په میدان کې نه پرې ښودل کېږي البته په ځینو هیوادونو کې په انګلند کې تقریبا 10% نندارچیانو ته د میدان ظرفیت ته په کتو 10% نندارچیان پرې ښودل کېږي چې راشي اوس د افغانستان او د پاکستان مهمې لوبې را روانې دي تاسو به لوبې چیرته ګورئ نو بیرغ په کور کې راپوئ که چیرته په افغانستان کې په کابل کې به یو بنډار جوړوئ دوستان یاران به راغواړي هملته به د خپل زړه تشوئ او د ملي ټیم به هغه ځینه تشویقوئ موږ به د خپل بیرغ په هر ځای په کچېرې کې په دوبۍ کې ورشه پاکستان ته ورشه چې موږ ته وواژني پاکستان کې په دغه رنګ بیرغ د خلکو مخ ته ولس په زره په او کچېرې کې هغه ونشوه نو د کورونا وراج موږ څه تل شي د کرکټ نه شویل د کورونا د کچ خارجون سیتابا وزارت غنور کې په بل رئیس وغوړي د وایي چې سیتابا وزارت غنور کړه چې پګیل شروع کیږي یا اختر نه بعد سیتابا وزارت اجازه ورکړه به موږ لوبي کوو نو د پاکستان او د افغانستان لوبي به تاسو تلویزیون کې ګورئ نو په کور کې به ګورئ کبل پلان ورته لرئ چې لوبه ګټو چې بال وایي دا د بغور نه وي خلک به ګرځي وته وایي خو بیرغ در سره او هیله مو څه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه کې تاسو زړه څه وایي چې دا لوبه به څوک ګټي او تاسو په خپل څه غواړئ چې نتیجه څنګه راووځي ان شاء الله دا لوبه به ګټو چې خدای کې چې دا به ان شاء الله قانون سپي وزل دي او په یو غاګ دي موږ د لوبغاړي د افغانستان لوبغاړي چې دي په یو غاګ دي په یو تاګ دي دا لوبه به موږ ګټي چې خدای کې ان شاء الله ډېر مننه رضا خان کاکا اخري پوښتنه دې ډول وکم بیا هم هغه مخکینه پوښتنه کا تکرار کما په بل ډول داسې فکر مونږ نه کړی چې یاره بس قرار په کور کې کېنه او څه ځان په تکلیفای د باندې مزه او بیرغ په لاس کې میدان کې مزه ګرمي کې درېږي په لمر کې درېږي او تشویقي داسې فکر خو نه کړی چې یاره ستړی شوی ما نور مې دا کارونه د لاس نه کیږي بس قرار چیرته په کور کې کېنم یو ګلاس چای بس کوم او بالغ ته به مې تکه وهلی او میج به ګورم هانسه برښتا خبره چې وی در رنګ بیرغ شي موږ ولسته کادر د چې ته زما په هر ځای کې ما ډیر خلک تشویق کوي ا بابا دا غږ ډیر ښه شرط نه کې جوړه راغان دی غږ بیا تر زما ما سره مجالس راوي د کرکټ په نوم ډیر مجالې هر وخت سره په خلطه کې سره کوم مجالې د ځوانانو د ورکوم او شغال فشول وي موږ ډیر سپورټ کوي خلک نو موږ هر وخت په د خپل بیرغ او چاتو تو هانسه دا چې ته نه موږ ولوم چې ګټه چا په دې بیرغ چې کومه ته بیرغ یعنی ستړي نه اسنو انرژي لري ک بیا هم میدان کې نندارچیان پرې خودل کېږي لوبي شروع کېږي تاسو به کوشش کوئ چې هر چیرته امکان وي ورشي او د افغانستان د کرکټ ټیم تشویق کړي موږ به هر څه تا کوو موږ ته په ما په هندستان کې ماته ولا به د غلې او هغه غلې موږ ډیر سپورټ کړو هغه کې موږ سره مرکه وکړي نو په دې خاطر چې هغه کې موږ خلدري دي هغه ډیر خلک ما سره دغه نه ما د افغانستان د بیرغ لرګاوله خاطر نه پرې بیا د سپورټ یو لاره مصطفی کې موږ په بیت د بیرغ د څه شکای ولا د افغانستان چې شکای ولا ما بیرغ ځکه کې ولې غنا پولیس چې دغه لرګاري کومه را مصالح وو څونه ما کې باندې خپل بیرغ زهار وخت کومه ربوم خلک ته کوم نړیوالو ته
او بلې ډیره مننه رضا خان کاکا کور مودان چې موږ ته مو وخت راغلی خبرې مو وکړې او کیسې مو جالبې وي نو په دې هیله چې د کرکټ مینوالو ته افغانانو ته هم دا ستاسو خبرې په زړه پورې وي نو مننه کوو چې وخت مو راکړ. خدای دې ژوندی لره د افغانستان خلکو ته د یوه خوشحالي پاتې ده هان صاحب نوره خوشحالي ولا کوي د کرکټ لوبې دي هغه باندې پوښتنې کې چې کله به وي چې به وي چې به کېږي دا ووي چې خلک بابا کله لوبې شروع کېږي د یوه خوشحالي ورپورې د خدای دې امن ولري خدای دې صلح ولري خدای دې په د وطن کې امن ولري موږ دې امن